بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې په خیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې ستاسو دپاره داسې کورس راوړی دی چې دا به ستاسو د انګلیسۍ د زده کولو دپاره ډېر مهم رول یا کردار ولوبوي. ملګرو، په دې کلاس کې مې ستاسو دپاره دې ته ویلی شي پیراپ ورډس هم ورته ویلی شي او دې ته هوموفونز ورډس هم ویلی شي. نو دا کورس تاسو تر پایه پورې وګورئ، نو انشاءالله بیا به تاسو ته په انګلیسۍ کې هېڅ قسمه مسله نه وي. وخت ډېر نه خرابو، راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره څه دی؟ ایډوایس. ایډوایس چې کومه دی دا څه ته وایي؟ نصیحت ته. یعنی نصیحت څه ته وایي؟ یعنی په کور کې چې تاسو ته خپل مشران کمې ښې خبرې کوي، یعنی چې دا کار وکړه، غلط کار مه کوه، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ایډوایس. دا موږ سره دی ایډوایس، د دې سپیلنګ موږ سره بدل دی. او بل چې کوم موږ سره ایډوایس را سره هغې کې دی اخیره کې اس ای دی. نو دا څه ته وایي؟ دا نصیحت کولو ته وایي. یعنی په کور کې چې ستاسو کوم واړه ماشومان وي، که چېرته تاسو هغو ته ووایئ چې مطلب د دین کار کوه، خپل سبق وایه، غلطو کارونه نه رامنې کوئ، نو دې ته موږ ویلی شو ایډوایس. یعنی د دې سپیلنګ بدل دی، خو د دې چې کوم مینینګ دی هغه هم بدل دی. په راروان وخت کې راروان کلاس کې تاسو دپاره ما ډېر ښه ورډز راوړي، تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ، نو دا به تاسو دپاره ډېر هیلپ درکړي. افیکټ. افیکټ څه ته وایي؟ افیکټ څه ته وایي؟ اثر کول. یعنی یو څیز باندې چې کله ته مطلب یو غلط کار وکړې، د هغې چې کوم اثرات په تا باندې راشي، یا ته کله بیمار شي، هغه چې تا باندې کوم اثر وکړي، یعنی تا کمزوره کړي، دې ته موږ ویلی شو افیکټ. یعنی یو څیز نه متاثره کېدل، یعنی یو سیلاب راغلی او هغې چې کوم نقصانات وکړه، دې ته موږ ویلی شو افیکټ. بل افیکټ چې کوم موږ سره اثر دی هغه څه ته وایي؟ اثر ته. یعنی اوس مطلب یو کس بیمار شو، هغه باندې کم اثر پرېوتو، یا مطلب کم اثر دی چې دا په ده باندې پرېوتی شي، نو دې ته هم ویلی شي افیکټ. یعنی د دې چې کوم سپیلنګ دی هغه بدل دی، خو د دې چې کوم پروننسیشن دی هغه به یو رنګ وي. سایټ. سایټ څه ته وایي؟ حواله ورکول. یعنی چې موږ د یو څیز حواله ورکو، موږ چې قرآن کې خدای پاک په دې سپاره کې دا آیات را نازل کړی او دا خبره یې کړې ده، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ سایټ. بل سایټ چې کوم موږ سره سره هغه څه ته وایي؟ دا موږ ته وایي زیته. یعنی ته چې کوم سیټ باندې کښېنې، موږ ویل که دا سیټ دی، اصل کې دا سیټ نه دی، دا سایټ دی، نو دې ته څه ویلی شي؟ ځای. یعنی په ګاډي کې چې کوم سیټ، یا تاسو په خپل کور کې کوم یو داسې ځای چې کوم ځای کې خلک کښېني، یا مطلب یو ځای، نو هغې ته موږ ویلی شو سایټ. کونسل. مجلس. کونسل څه ته وایي؟ کونسل چې کومه دی دا موږ هغه ځای ته وایي چې په کوم ځای کې مطلب خلک راجمع کېږي. یعنی تاسو چې اوس مطلب په جومات یا حجره کې تاسو کوم راجمع کېږئ، خلک خپل ګپ شپ لګوي، نو دغه ځای ته هم تاسو کونسل ویلی شئ. بل کونسل چې کوم موږ سره اثر دی هغه دی مشوره ورکول. یعنی اوس یو کس دی، هغه چېرته یو امتحان ورکوي یا څه کوي، ته له مشوره ورکړي، نو دې ته هم ویلی شي کونسل. یعنی د دې دواړو چې کوم سپیلنګ دی هغه بدل دی، خو پروننسیشن یې سیم دی او مینینګ یې بدل دی. سیلینګ. د چت لاندې حصه. یعنی تاسو په خپلو کوټو کې وګورئ، ستاسو په کوټو کې چې د بره چت نه د لاندې کوم طرف دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو سیلینګ. موږ ویل که په کمره کې ما سیلینګ وکړو، نو دغه سیلینګ څه ته وایي؟ د چت لاندې چې کوم کار وشي هغې ته موږ ویلی شو سیلینګ، یا د چت لاندې چې کوم حصه یا کوم ځای دې ته موږ ویلی شو سیلینګ. بل چې کوم موږ سره سیلینګ را سره هغه دی بندول. موږ ویل که دا شی سیل کو، نو دې ته څه ویلی شي؟ بندول. یعنی اوس تا مطلب یو سیز بند کو چې مطلب دا به نور نه کېږي، نو دغه دې ته موږ څه ویل شو؟ سیلینګ. بل چې کوم موږ سره اثر دی رایټ. رایټ چې کومه دی څه ته وایي؟ رایټ وایي رسم ته. یعنی RITE رایټ څه ته وایي؟ رسم ته، رواج ته. یعنی موږ پښتانه چې کوم رسمونه کوو، کوم رواجونه دي زموږ، دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو رایټ. بل رایټ چې کوم موږ سره اثر دی دا څه ته وایي؟ دا موږ حق ته هم ویلی شو. د دې دوه مطلبه تاسو کولی شي. یعنی دا صحیح ته هم وایي. یعنی که ته چېرته یو کس ته وایي لکه چې دا کار تا کوم وکړو، دا رایټ دی، یعنی دا ټیک دی. یا بل مطلب دی تاسو دا مطلب هم اخیستی شي چې و د انسانان یا مطلب کم حقوق دي، یا د مزدورانو خپل حقوق دي، یعنی حقونه دي، د ماشومانو بیل دي، د مور پلار بیل حقونه، نو دې ته موږ ویلی شو رایټ. یعنی د دې سمپل رول صرف څه دی؟ د دې دا دی چې د دې کوم سپیلنګ دی دا به هم بدلي، او د دې چې کوم مینینګ دی دا به هم بدلي، خو د دې به صرف سیم سي، د دې چې کوم موږ سره پروننسیشن دی هغه به سیم وي. بری. بری څه ته وایي؟ دا دفن کول ته وایي. یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې مطلب موږ دا کس دفن کو، کله چې تاسو ته ما بله ورځ هم د اسلامیک وکیبلري کې ویلي چې کله موږ یو مسلمان ورور ښخوو د مرګ نه پس په قبر کې، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ بری. بل بری چې کوم موږ سره اثر دی هغه څه ته وایي؟ پروټ.
یعنې تاسو چې کم هغه بیري چې کم دی تاسو څه ته ویلی شئ د هغه فروټ چې کم میوه یې موږ سره دا د میوې یو نوم دی. تاسو ورته په پښتو کې څه وایي دا ماته په کمنټ سیکشن کې خامخا ولیکئ. بای څه ته وایي اخیستلو ته. یعنې تاسو اوس بازار ته لاړ شئ ځان له یو څیز واخلئ. اوس که تاسو پنسن والی قلم والی یا ځان دپاره کالي والی بوټان والی څه خو م والی دې ته موږ څه ویلی شو بای یعنې د دوکاندار نه هر څه اخیستل. بل بای چې کومه دی دا د کرکټ یو اصول دی مطلب یو رول دی هغې ته موږ بای ویلی شو. ایډیشن جمع کول یعنی ایډیشن چې کومه دی دا یو څیز جمع کول یعنی تا ته څوک ووایي چې مطلب 10 او 20 او 30 دا را جمع کا نو دې ته موږ څه ویلی شو ایډیشن. یعنی تاسو په میث سبجیکټ کو تاسو چېرته په سکول کې وایي نو تاسو ته به ایډیشن راځي موږ وایي دا شی ایډ کا نو ایډیشن چې کومه دی دا ناون دی نو یو څیز جمع کولو ته موږ څه ویلی شو ایډیشن. بل ایډیشن چې کوم موږ سره اثر دی دا وایي څه ته دا شماري ته وایي یعنې چې تا ته اوس یو کس وایي چې هلکه د دې څیز شمېره وکړه نو دې ته موږ څه ویلی شو ایډیشن. او ایډیشن چې کومه دی دا موږ سره یو نصاب ته هم ویلی شي. تاسو چې په کم سکول کې کم کتابونه دي موږ هلکه زموږ لپاره نن دا دې پره دا ایډیشن دی نو دې ته هم تاسو ایډیشن ویلی شي. بیټ څه ته وایي چقندر ته. چقندر چې کومه دی دا موږ سره یو د ځناورو دپاره یو څیز دی مطلب خوراک دی چې دې ته موږ بیټ ویلی شو. بل بیټ چې کومه دی وهلو ته وایي یعنې یو کس له ماته ورکول یا یو کس په وهلو ته موږ بیټ ویلی شو. اکسس رسای چې کومه دی دا موږ رسایي ته وایي یعنې موږ وایي هلکه ستا دې کس ته رسایي شته نه یا ته دې کس دپاره ورتلی شي ستاسو تعلقات شته دی نو دې ته موږ څه ویلی شو اکسس. یعنې که تا نه څوک تپوس وکړي چې هلکه ستا د ګورنر سره اکسس شته دی یعنې ته دته خبره مبره کولی شي چې موږ له دا کار وکړي موږ وایي که نه نو دې ته موږ څه ویلی شو اکسس. بل اکسس چې کومه دی موږ ته دی EXCSS دا موږ څه ته وایي دا موږ زیات ته وایي هلکه موږ د موږ نه دا سیز اکسس دی یعنې د موږ نه زیات دی موږ نه زیاتي دی نو دې ته موږ ویلی شو اکسس. ایډ څه ته وایي یو سیز جمع کول یعنې ایډیشن هم جمع کولو ته وایي. ایډ چې کومه دی ورب دی ایډیشن چې کوم مخکې وو تاسو ته ما وکړو نو هغې ته هم جمع کول وایي. ایډ چې کومه دی یو سیز جمع کول موږ ایډ د فالوینګ مطلب ورډس یا مطلب پیګرز. ایډ بل موږ سره بل ایډ چې کومه دی مرسته ته وایي یعنې موږ چې کله موږ یو کس سره امداد کوو مرسته کوو د پیسو له لحاظه اوس یو کس دی مطلب هغه غریب دی موږ د لپاره د ایډ ضرورت دی نو ایډ څه ته وایي AID ایډ دا څه ته وایي مرستې ته وایي مدد کولو ته وایي. مین څه ته وایي موږ وایي هلکه دا سیز ډېر مین دی نو مین څه ته وایي دا ډېر مهم سیز ته وایي موږ وایي هلکه دا ډېر مین ورک دی یعنې دا ډېر مهم کار دی دا کول په کار دی نو دې ته موږ څه ویل شو دې ته موږ ویل شو مین. بل مین چې کوم موږ سره اثر دی دا وایي سړي ته یعنې کوم چې موږ سره نران دي هغې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ ویلی شو مین. یعنې ستاسو په کلي کې کم سړی هغه لپاره تاسو په انګلیش کې کم وړ استعمالوئ هغه موږ سره څه دی مین. یعنې تاسو ته بیا هم زه بار به ته په کلاس کې ویم چې پیراپ ورډ یا هوموفون ورډ دا هغه ورډ ته وایي چې کم موږ سره پرننسیشن صرف سیم وي یعنې د ویلو انداز چې کومه دی دا موږ سره سیم وي بل د دې چې کوم سپیلینګ دی د دې چې کوم مینینګ دی دا دواړه به بدل وي. دې ته هوموفون ورډ هم ویلی شي او دې ته پیراپ ورډ هم ویلی شي. میټ څه ته وایي اوس بل ټکی موږ سره اثر دی میټ وایي غوښې ته. تاسو چې کومه غوښه خورئ که د چیلي خورئ که د غوا خورئ که د غویي خورئ که د څه هم خورئ تاسو دې ته څه ویلی شي دې ته میټ ویلی شي. بل میټ چې کومه دی دا میلاوېدلو ته وایي یعنې ته یو کس سره میلاو شي دې ته څه ویلی شي دې ته میټ ویلی شي یعنې یو کس سره میلاوېدل. نوز پیژاندل څه ته وایي یعنې تا نه اوس څوک تپوس وکړي چې هلکه ته دا کس پېژنې نو دې ته موږ څه ویلی شو نوز یعنې یو کس پیژاندل یا یو سیز پیژاندل یا یو ځای پیژاندل دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو نوز. بل نوز چې کوم موږ سره اثر دی دا څه ته وایي دا پوزې ته وایي NOSE نوز. دا موږ څه ته ویلی شو پوزه د انسان په بدن کې چې را کومه پوزه د خولې د شونډو نه بره او د سترګو د دواړو سترګو په منځ کې چې د دې خوا کومه پوزه دې ته موږ ویلی شو نوز. لیسن کمول یعنی یو سیز کمولو ته موږ څه ویلی شو دا موږ سره ورډ دی لیسن LESSEN لیسن څه ته وایي یو سیز کمولو ته وایي. تا سره اوس مطلب یو کس سره یو سیز ورسره او ته واخلې نو هغه سره دا سیز څه شو لیسن شو یعنې کم ورسره شو. بل لیسن چې کومه دی دا څه ته وایي سبق ته یعنې دا تاسو ته چې زه کوم پیراپ ورډس کوم دې ته تاسو څه ویلی شي دې ته تاسو یو لیسن ویلی شي. او ملګرو بل مې د تاسو نه دا تپوس هم کو چې زه تاسو سره کوم ټکی ویم آیا تاسو ته دا پته لګي چې زه اوس دا ټکی ویم کو چېرته تاسو ته پته نه لګي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ نو بیا به هغې ته زه
ټیک هم کوم، یعنی زه به ورته لاندې یو کرښه راکاږم چې اوس وخت کې زه تاسو ته دا ټکې وایم. یعنی یو لیسن چې کومه دی دا څه ته وایي؟ کمولو ته. یعنی یو کس سره ډېرې پیسې دي او تا ترې واخیستلې نو هغه سره دا چیز څه شو؟ لیسن شو، یعنی کم ورسه شو. بل لیسن چې کومه دی دا سبق ته وایي. یعنی تاسو ته څوک کم سبق هم ښایي، کو هغه د قرآن کو هغه د مطلب دنیاوي کو کم یې هغې ته موږ څه ویلی شو؟ لیسن یعنی سبق. ایل څه ته وایي؟ بیمار ته. یعنی یو کس چې کومه دی بیمار شي دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ ایل. یعنی دا په انګلیسي کې ډېر زیات مهم ورډ دی، دا تاسو زده کړئ، دا ډېر امپارټنټ دی ځکه چې تاسو صرف دا به زده کړئ چې مطلب پیشنټ مریض ته وي او ایل چې کومه دی دا بیمار ته وي. نو ایل چې کومه دی AIL دا څه ته وي؟ بیمار ته. بل ایل چې کومه دی دا موږ څه ته وي؟ شرابو ته. شرابو ته په انګلیسي کې ډېر ورډز ویلی شي، خو ایل چې کومه دی دا په پیر اف ورډ کې که تا نه څوک تپوس وکړي چې د ایل پیر اف ورډ څه دی نو تاسو له چې دواړه درځي چې یو ایل چې کومه دی شرابو ته وي سپیلینګ هم درځي تاسو له د دې بیا مینینګ هم درځي. نو یو ایل بیمار ته وي، بل ایل چې کومه دی دا څه ته وي؟ شرابو ته. نو څه ته وي؟ پیژانده. یعنی یو کس پیژاندل. یعنی که تا نه څوک تپوس وکړي چې ډو یو نو دس پرسن، آیا ته دغه کس پیژنې یا دا سړی پیژنې؟ نو چې کومه دی دا څه ته ویلی شي؟ دا پیژاندو ته وایي. نو څه ته وایي؟ نه. یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا کار نه کومه نو موږ ورته په انګلیسۍ کې صرف ویلی شو نو. یعنی نو چې کومه دی دا موږ سره د ریفیوز یعنی د انکار ورډ دی، مطلب چې موږ یو کس ته وایي دا کار زه نه کومه. ایج څه ته وایي؟ ایج وایي عمر ته. یعنی د انسان چې څومره عمر یا د ځناور څومره عمر یعنی دا د څومره وخت شو نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ایج. صحیح شوه؟ ښه، اوس موږ څه بل ایج راسه دی، هغه څه ته وي؟ غاړې ته. تاسو که په کرکټ کې چېرته کرکټ ګورئ نو په کرکټ کې وي ایج څه ته وي؟ ایج چې کله هغه بال ټچ شي که نه او کیپر ته ورشي یا مطلب شاته لاړ شي بیټ لږ شانته معمولي ولګي نو دې ته څه ویلی شي؟ ایج، یعنی غاړه ولګي. او ایج چې کومه دی تاسو د کوی غاړې ته هم ایج ویلی شئ. تاسو چې کومه دی د مطلب د هر سي غاړه نه غاړه خو پیژنئ که نه په پښتو کې، نو هر غاړې ته تاسو ایج ویلی شئ. یو ایج چې کومه دی هغه عمر ته وي، بل ایج چې کومه دی هغه څه ته وي؟ غاړې ته. الټر بدلول. الټر څه ته وي؟ بدلولو ته. یعنی موږ وایو دا سیز بدل کا، چینج یې کا، نو دې ته څه ویلی شي؟ الټر. او بل الټر چې کومه دی دا موږ څه ته وایي؟ د قربانۍ ځای، یعنی هغه ځای چې په کوم ځای کې موږ قرباني کوو نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې سمپل څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو الټر. اکسپټ څه ته وایي؟ قبلول. یعنی تا ته څوک وایي چې هلکه اوس مثال خبره اګزامپل درله آسان در کوم. یعنی ته اوس مطلب یو جینۍ تا ته وایي چې مطلب زه تا سره واده کوم او ته ورته وایي چې ټیک ده بلکل کوو واده، نو دې ته موږ څه ویلی شو په انګلیسۍ کې؟ ورډ ورته ویلی شو اکسپټ. یعنی تا دا خبره قبوله کړه د هغې که نه، هغې چې تا ته څه وویل هغه تا قبوله کړه نو دې ته ویلی شي اکسپټ، یعنی یو څیز قبلول چې زه بلکل دا کوم. بل اکسپټ چې کومه دی موږ ته وایي سیوا. موږ وایو چې هلکه زه ځان سره تاسو اوس مطلب یو ټور له ځئ که نه او ته ورته وایي چې زه ځان سره دا هلک بوځمه خو دا یو پکې نه بوځم، نو اکسپټ. زه ځان سره ټول بوځم خو اکسپټ یعنی دا کسان پکې نه بوځم. اکسپټ څه ته وایي؟ سیوا، علاوه. بیر میلو چې کومه دی ځناور دی دا تاسو به پیژنئ نو دې موږ په پښتو کې موږ لکه څه میلو یار، نو دغه رنګ میلو ته څه ویلی شي په انګلیش کې؟ بیر. ښه، بل بیر چې کوم څه ته وایي؟ بیر. دا خپو بلی ته وایي. یعنی کله چې د انسان چپړې نه بوټان نه نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ بیر. یعنی بیر چې کومه دی یو څه ته ویلی شي؟ میلو ته ویلی شو. بل بیر چې کومه دی خپو بلی یعنی چې چپړې نه. سن نور. ښه، سن چې کومه دی دا څه ته وایي؟ نور ته. یعنی تاسو چې کوم دا نور راهیږي د مشرق نه راهیږي او په مغرب باندې پریوځي، سهار کې راهیږي ماښام کې پریوځي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو سن. او بل سن چې کومه دی موږ څه ته ویلی شو؟ زوی. یعنی که ستاسو بچي ستاسو چې کوم بچي هغې ته تاسو ویلی شئ سن ویلی شي، یعنی بچي نه صرف زوی ته څه ویلی شي؟ سن. سټیل څه ته وایي؟ پټولو ته. سټیل چې کومه دی اصل کې غلا ته وایي. ښه، لکه اوس مطلب تا نه څوک څه پټ کړي یا ته له چا نه خدای مکړه څه پټ کړي، دکاندار نه څه راپټ کړي نو دې ته څه ویلی شي؟ سټیل. یا ته له بل خپل ملګري نه څه کتاب وغیره څه راپټ کړي دې ته هم ویلی شي سټیل. او بل سټیل څه ته وایي؟ سټیلو ته وایي. یعنی موږ لکه دا سیز د سټیلو نه جوړ دی نو دې ته موږ په پښتو کې هم سټیل وایي. که چېرته تاسو له په پښتو کې درځي بل ټکی نو هغه ما ته په کمنټ کې هماغه ووایي. روز قطارونه. روز موږ لکه په دې رو کې ودرېږه، یعنی په دې قطار کې ودرېږه. قطار ته موږ کیو هم ویلی شو، خو روز چې کومه دی دا څه ته ویلی شي؟ دا قطار ته ویلی شي.
نو که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې قطار ته په انګلیش کې څه وایي موږ به ورته څه ویلی شو روز اینډ کوي به مو ته ویلی شي خو روز هم ورته تاسو ویلی شي بل روز چې موږ څه کم راسره هغه څه ته ویلی شي هغه ویلی شي ګلاب ته یعنی تاسو سره چې کوم د ګلاب ګلونه درسه دي تاسو به لیدلي مې د ګلاب ګلونه که نه م لیدلي نو والله چې غلط کار به هم کوئ نو خو روز چې کومه دی دا څه ته ویلی شي ګلاب ته رایټ څه ته وایي صحیح ته یعنی تاسو ما دا رایټ مخکې مو که رایټ چې کومه دی صحیح ته هم ویلی شي او حق ته هم ویلی شي یعنی د انسان چې کوم حقونه دي د مور پلار چې کوم حقونه دي زناورو چې کوم حقونه دي مزدورانو دي ته هم ویلی شي رایټ او رایټ چې کومه دی لیکلو ته هم ویلی شي نیډ وړې مطلب نیډ چې کومه دی وړه اخکل یعنی تاسو چې په خپل کور کې کم وړه اخه کوي دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي نیډ یعنی ستاسو په کور کې چې کومې زنانه دي هغه وړه اغږي نو دې ته څه ویلی شي نیډ یعنی وړه اخکل بل نیډ څه ته وایي ضرورت ته موږ ویل که دا شی د ضرورت دی یعنی مطلب موږ دا پیسې د ضرورت دپاره موږ استعمالو دغه ضرورت ته څه ویلی شي نیډ پیر څه ته ویلی شي کمول یعنی ته اوس مطلب د یو کس نه یو څیز والي نو هغه سره دا څیز کم کو که نه دې ته څه ویلی شي پیر او بل پیر چې کومه دی دا څه ته ویلي جوړه یعنی ښځه او خاوند نر او ښځه یا مطلب الک او جینۍ دا چې شو دا موږ سره یو پیر شو ملګرو دا پیر اپورټ چې کوم دی دا د انګلیسي د زده کولو لپاره ډیر مهم دی او تاسو چې کلاس کې مخکې کم را روان دي دا ټول کورس برته په دې کلاس کې زه پوره کوم نو کلاس خامخا تر پایه پورې وګورئ ایسنټ څه ته وایي دا چڼۍ ته وایي یعنی تاسو اوس مطلب په یو بره ځای باندې خیږئ یعنی تاسو اوس مطلب یو اوچت ځای ته خیږئ غره ته خیږئ نو دې ته موږ څه ویلی شو ایسنټ یعنی چړۍ بل ایسنټ چې کوم موږ سره څه دی رضامندي یعنی که ته چېرته یو کس ته ووایې چې ما سره واده وکړه جینۍ ته ووایې چې ما سره واده وکړه او هغه تا ته وایي چې بلکل او زه تاسو کومه یعنی هغه تاسو رضامندي درڅه کوي نو دې ته موږ څه ویلی شو ایسنټ هیر دلته ته څه ویلی شي په انګلیش کې موږ وایو چې هلکه دلته راشه نو کم هیر مطلب دلته راشه بل هیر چې کومه دی موږ څه ته ویلی شو دا موږ ویښتو ته ویلی شو یعنی د انسان په بدن باندې چې څومره ویښته دي ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ ویلی شو هیر یعنی هیر دلته او بل هیر چې کوم دی ویښتو ته ویلی شو کسټم رواج یعنی زموږ چې کوم رواجونه دي دې ته تاسو ته ما وویل چې مطلب دې ته موږ ویلی شو رایټ هم ورته ویلی شو دې ته موږ کسټم هم ویلی شو بل کسټم چې موږ څه ته ویلی شو خزانه ته یعنی تاسو موږ ویله که دا وزیر خزانه دی یا موږ د پاکستان خزانه د افغانستان خزانه نو دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ کسټم هم ویلی شو او دې ته موږ په پښتو کې ورته بس سمپل موږ خزانه وایي که تاسو له بل ټکی درځي هغه هم ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی شي کیش څه ته وایي پیسې ته یعنی تاسو سره چې په جب کې نه کمې نغدې پیسې درسئ دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو دې ته موږ ویلی شو کیش بل کیش چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو دا موږ خزانې ته ویلی شو یعنی دا دواړه چې کومه دی کسټم هم خزانې ته ویلی شو او کیش چې کومه دی دا هم خزانې ته ویلی شو ګوره ملګرو تاسو ته ما مخکې د دې رولز ویل د دې رول به زه تاسو ته بار ځکه وایم چې چېرته تاسو غلطېږئ نه پیر اپ ورډ یا هوموفون ورډ دا موږ سره هغه ورډ دي چې د کم پرننسیشن صرف یو رنګي خو د دې چې کمې معنی دا بدلی او د دې چې کومو سپیلنګ یې هغه به بدلی نو دې ته به موږ څه ویلی شو دې ته موږ پیر اپ ورډس هم ویلی شو دې ته موږ هوموفون ورډس هم ویلی شو اکثر تاسو ته څوک یو ټکی وایي خو که چېرته تاسو پې پوه نه شئ نو بیا تاسو د هغه نه تپوس کوئ چې از اټ پیر اپ ورډ چې آیا دا پیر اپ ورډ دی او که نه دی کورس څه ته وایي دا نصاب ته وایي یعنی تاسو چې کم کورس وایي لکه اوس مطلب هلکه موږ دې پیره دا کورس وایي دې پیره به موږ دا کورس وایي لکه اوس مطلب دې پیره به موږ اسلامیات وایي میتس به وایي مطلب انګلیش به وایي پښتو به وایي نو دې ته موږ څه ویلی شو کورس او بل کورس چې کومه دی دا څه ته وایي پیړ موږ لکه دا شیز ډېر پیړ دی ډېر کورس دی نو دا لکه تاسو ځان له څادر والی که نه موږ لکه ډېر کورس څادر دی نو دې کورس څه مطلب دی موږ لکه دا شی ډېر پیړ دی یا کمبله والی څخم والی نو دې ته موږ څه ویلی شو کورس یعنی کورس موږ هغه څیز ته وایي چې کم پیړي صحیح شوه بان څه ته وایي دا پیدا کېدل یعنی ته چې په کم ورځ باندې پیدا شوی دې ته موږ څه ویلی شي یا مطلب ته چې کله پیدا شي دې ته په انګلیسۍ کې څه ویلی شي بان یعنی موږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم واز بان on 28 April 571 AD at Makkah نو بان چې کومه دی څه ته ویلی شي پیدا کېدلو ته ویلی شي بل بان چې کوم سراسر هغه دی برداشت کول یعنی تا ته چېرته یو کس کنځلي وکړي او ته وایې چې مړه بس خیر دی دا به پوه شوی نه یا مشر دی نو ته چې کله د یو کس یو غلطه خبره برداشت کې
صبر ورته کې نو دې ته موږ څه ویلی شو، دې ته موږ بان ویلی شو. یعنې که چېرته تاسو څوک کنظلم وکړي بیا خو ورته څه مه وایئ، ځکه چې صبر چې کومه دی دا موږ سره والله یحب الصابرین، الله وایي چې مطلب زه صبر کوونکي خوښوم. یعنې بان چې کومه دی موږ یو څه ته ویلی شو، یو بان چې کومه دی دا موږ پیدا کېدلو ته ویلی شو، یعنې کله چې انسان پیدا شي دې ته موږ بان ویلی شو. او بل بان چې کومه دی دا موږ څه ته ویلي، برداشت کول. یعنې د یو کس غلطه خبره برداشت کول، یعنې د یو کس چې کله تاسو زیاتې وکړي، کنځل درته وکړي، ودي وخي، څه خو هم وکړي، یعنې چې تا له پې غصه درځي او ته وایې چې مړه بس خیر دی دا به پوه شوی نه وي، نو دغه رنګې قسمه ورته موږ څه ویلی شو، دې ته موږ بان ویلی شو. په پښتو کې ورته موږ ویلی شو برداشت کول، یعنې برداشت کول، صبر کول. کینوس امتحان اخیسته. کینوس موږ څه ته وایي، د یو کس نه امتحان اخیسته. یعنې چې تاسو اوس مطلب ښې ډېرې پیسې درسئ که نه، او ته یو کس ملګري ته رنګ وکړي چې هلکه 1,00,000 روپۍ مې په کار دي که نه، هسې چې کې چې مطلب دا ماله د روپۍ راکوي او که نه راکوي، نو دې ته تاسو په انګلیسۍ کې څه ویلی شي، دې ته ویلی شي کینوس. بل کینوس چې کومه دی دا څه ته وایي، ټاټ ته. یعنې که چېرته تاسو په سکول کې سبق ویلی، ایون په سرکاري سکولونو کې اکثر دا دغه په سرکاري سکولونو کې چې تاسو په کم ټاټ باندې کینئ، ټاټ هم ورته ویل څوک وایي، څوک ورته ټاټ هم ویلی شي، نو دې ته موږ څه ویلی شو، کینوس. نو کینوس چې کومه دی یو امتحان اخیستل، او بل څه ته ویلی شي، ټاټ ته ویلی شي. ډیزرټ. ډیزرټ څه ته وایي، دا صحرا ته وایي. یعنې صحرا څه ته وایي، صحرا هغه ځای ته موږ وایي چې په کم ځای کې شګي، مطلب بوټي وغیره پکې نه وي، شینکي پکې نه وي، بلکل هر ځای شګي شګي، دې ته موږ څه ویلی شو، دې ته موږ ډیزرټ ویلی شو. او بل ډیزرټ چې کوم موږ سراسر یعنې د دې سپیلنګ دواړو بدل دی، خو د دې چې کوم پروننسیشن دی خیر صرف هغه سیم دی، بل د دې سپیلنګ هم بدل دی، د دې مینینګ هم بدل دی. بل ډیزرټ موږ څه ته ویلی شو، دا موږ څه ته ویلی، خوږ. یعنې ګوړه چې کومه خوږی، ګوړه کې چې کوم خوږوالی، یا بل یو څه کې چې کومه مزی خوږوالی، هغې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو، ډیزرټ. یعنې یو ډیزرټ چې کومه صحرا ته وي، هغه ځای چې په هغې کې بوټي نه وي، بل خوږ ته ویل، یعنې ډیزرټ. فلور، فرش. فلور څه ته وایي، موږ فرش ته ویلی شو. یعنې د کوټې چې کوم فرش یې لاندې تلی، دې ته تاسو څه ویلی شئ په انګلیسۍ کې، فلور. او بل فلور چې کومه دی دا څه ته ویلی شو، وړو ته. یعنې ستاسو په کور کې چې کوم وړه هغه کوي، تاسو دې ته تاسو په انګلیسۍ کې څه ویلی شئ، دې ته تاسو ویلی شئ فلور. برید، ساه اخیستل. یعنې کله چې انسان ساه اخلي، تاسو را خپلې کومې ساهګانې اخلي، هر انسان په تقریبا چې په مطلب په 1.5 سکند کې مطلب یو ساه اخلي، مطلب په 3 سکندو کې 3 سکندو کې انسان یو ځل ساه اخلي، نو دې ته څه ویلی شو، موږ برید، یعنې ساه اخیستل. او بل برید موږ څه ته ویلی شو، بل برید چې کومه دی ساه ته وایي. یعنې په انسان کې چې کومه ساه ده، کم ژوندوالی دی، انسان چې لا کوم ژوندی دی، نو دې ته هم تاسو څه ویلی شئ، دې ته هم تاسو برید ویلی شئ. یعنې ملګرو پیر آف ورډز یا هوموفون ورډز دا څه ته وایي چې د دې کم پروننسیشن صرف هغه به سیم وي، یعنې د برید او د برید د دې پروننسیشن خو یو دی که نه، خو د دې تاسو دا سپیلنګ وګورئ. د ساه اخیستلو لپاره چې کوم برید موږ استعمالوو، BREATHE دی، دا دې ته وایي. او بل چې کوم انسان کې کومه ساه ده، دې ته موږ څه ویلی شو، دې ته موږ ویلی شو برید. یعنې د دې چې کوم پروننسیشن دی صرف دا به سیم وي، او د دې چې بل کوم مینینګ دی نو دا به هم بدلي، او د دې چې کوم سپیلنګ دی دا به هم بدلي. نو که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې هوموفون ورډ څه ته وایي یا پیر آف ورډ څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي چې هوموفون او پیر آف ورډ دا سیم دی، دا موږ هغه ټکي ته وایي چې د کم پروننسیشن صرف یو رنګي، او د دوه ورډس پروننسیشن یو رنګي، خو د هغې چې کوم سپیلنګي او د هغې چې کوم مینینګي هغه بدلي. ملګرو زه امید کوم چې په دې کلاس به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. که بیا هم چېرته تاسو ته په دې کې څه قسمه مسئله نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ، نو انشاءالله زه به تاسو په دې باندې په اسانه طریقې سره پوه کړم. ملګرو په دې کلاس ما ډېر وخت خراب کړو، خو بیا هم ما ویلې چې دا د انګلیسۍ د زده کولو دپاره مهم وي، نو په دې باندې ما تاسو دپاره یو کمپلیټ کورس تیار کړو چې دا به ستاسو دپاره ډېر مهم. ملګرو په دې کلاس کې چې موږ تاسو سره کم پیر آف ورډز وکړو، نو دا تاسو په خپله هم وګورئ، د خپل کور ماشومانو سره هم شریک کړئ، ځکه که ستاسو په کور کې اوس نو دا ماشومان دغه رنګې انګلیسي زده کړي، ځکه چې کله به موږ په 6 7 8 کې سبق ویلی، نو موږ ته به په ټول کال کې 6 دانې هم نه ښودلي، نو دلته تاسو ته موږ په 20-25 منټه کې تاسو ته ډېر شی هر څه وښیي. نو که چېرته تاسو د خپل کور ماشومانو ته موبایل نه پرېږدئ، نو تاسو ورته بیا خپل موبایل ورکوئ، په خپل موبایل کې ورته دا څیزونه خامخا ښیي.
نو که چېرته اوس نه هغو دا انګلیسي زده کړه نو بیا به هغو ته په انګلیسي ویلو کې هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو که چېرته ستاسو څه قسمه کوېسچن وي نو ما نه په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ، موږ به تاسو ته انشاءالله ریپلای درکوو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.